ملګرو دا مسعود صاحب دی مسعود ملګرو دا مسعود کساب دی او زه د ټول بازار ته رالم ټول بازار مې وکتو ټول بازار په 450 روپۍ غوښه ورکوي او دی چې کوم دی دی په 350 روپۍ کیلو غوښه ورکوي نو دا تاسو کتی شئ دا څه وجه ده چې تاسو په داسې کم قیمت غوښه ورکوئ وروره تاوانونو باندې لیوني شو پرې چې 10 زره نن هم کمې شي هوا هم خو به خوشحاله شي ښه جي ښه نو دې باره کې یو څو خبرې وکړئ دې عوامو ته دې نورو کسابانو ته تاسو څه ویل غواړئ دی چې دومره زیاتې کوي یاره جي دې باره کې بس مال خو ګران دی خو نه دی په کار ریټ زیات بس دې باره کې بس نور څه وایم ښه صحیح نه نو دا نور والی دومره بیا ظلم کوي دا خو پکار ده دا انصاف ټول یو رنګي وږي که نه انصاف خو ټولو ته پکار دی ټولو ته یو رنګي دغه پکار دی نو دا څه وجه دی دومره ګرانه ورکوي او تاسو ارزانه بس ما و تاوانونه چې موږ جي ټوله روژه مې وکړو 10 زره نه هم کمې شي پکې ښه جي ښه صحیح ده صحیح ده دا تاسو کتی شئ د دی نرخنامه ده ملګرو وای دنیا د چا د مخه آباده ده نو دغه شانتې چې مسعود کساب په شانتې خلک وي په دې دنیا کې نو زه وایم انشاءالله چې دا بیماریانې کرونا وایرس یو څه بل څه دا افتونه به انشاءالله ډېر زر لرې شي زموږ د ملک نه ځکه چې دی غاټې صدقې کوي دی وایي چې زه اکثر روزانه 10,000 روپۍ تاوان کوم که نه نو دی چې دا هغه کسان چې کم د 2 روپو 5 روپو د بچ کولو کوشش کوي نو مهرباني دې وکړي هغه د دی نه غوښه الي او دې نه علاوه چې کم وس لري دا نور هم کسابان هم زموږ وروڼه دي چې څوک وس لري د وس او توفیق لري هغه یې د نورو نه الي خیر دی دا نور هم زموږ وروڼه دي غریبانان دي دی وایي چې مالونه ګران دي نور داسې دغه نشته دی نو به هر حال مونږه د اعلی حکامو نه دغه کوو دا درخواست کوو چې د کوم د کمیټۍ ځای دی دی ته پکې ځای ورکړي مسعود صاحب ته چې هغه د خپل کاروبار نور هم دغه کې هغه ته د کرایه معاف کړی شي د هغه ځای کرایه د دې نه الي چې دی دا کاروبار نور هم غټ کړي او عوام ته پیدا ورسي او ټولو ملګرو ته دا درخواست دی چې دا ویډیو لایک کړي ډېر شیر کړي چې ټولو عوامو ته ورسي او هغه راشي د دې مسعود کساب نه پیدا والي ځکه دی غټې صدقې کوي دی وایي چې ما ډېر تاوانونه کړي دي خو زه وایم چې زموږ عوام ته څه پیدا ورسي